بسم الله الرحمن الرحیم. جی والے شاہ دے لام په منشه لګیای دریم منا دو ولد تعلیل نحو جئتک لاکرامک. دغه مراد دادا ترجمات یوزل غیرون سی ہے اللامو للتعلیل. لام چې دا د پورا د سببیات لکه په باشه د تعلیل منا سببیات. مثال یې دا جئتو کا ز روغلو توتا لاکرام کا د تو د عزت ته پورا. اس په دوه شه دوه معنی پراته دي لاکرام کا لیا دامانا دو چې ز تو ته روغلو د دې پورا چې ز تو ته عزت درک. سوچ میں راسی ولیا دا مانا دو چې زه روغلم توتا د دې پورا چې ته عزت روکې موتا اکرام کا. سوچ میں دا په پیژې دغه نقطه بنده زه درغلم د تو د اکرام د پورا اس مناوی دا پشه پرتای چې زه منه توتا اکرام درکم. اس چې زه تو ته اکرام در کوم به ودا کاف ضمیر مفعول به شي. ٹھیک شلا به ودا اکرام مصدر چې دا د خپل مفعول ته مضاف شي. سوچ میں راسی یو صورت سے دا معنا وی چې اکرام مصدر اضافت وش کاف ضمیر د خطاب ته داغه اضافت ال المفعول دغه تویای یعنی کاف دا جئتو کاش یا کاف مفعول به دا کنا. سوچ میں دا ہوتا یعنی کاف دے خطاب دا دے مصدر مفعول شو اکرام کاشه ادغ اکرام مصدر فاعل سے شو جئتو چخو تا مضمومه فاعل شو یعنی متکلم فاعل شو دغ اکرام کاشه ز درغلن تو تا تو د اکرام د پورا چې تو تا ز اکرام درکم. په دغه صورت سے خو کاف ضمیر مفعول به شو یعنی اضافت ال المفعول شو فاعل یې سیک شو فاعل یې متکلم شو فاعل یې متکلم شو چې دا جئتو ولا فعل چا کړه دا د غای فاعل شه د اکرام ویل چې د اکرام می ملويږي کاف ضمیر تا. سوچ میں دا ولیا کا دبلا معنی کایه چې ز تو پلا روغلو د دې پورا چې ته د مو اکرام وکې به دوزه شه دا اضافت چې دا اکرام د مصدر اکرام اضافت دا و چاته وشي دا کاف ضمیر دا و دوزه شه فاعل بولشي دا بیا اضافت ال الفاعل شي. ترکیب و سرنگ کیجی اکرام مصدر مضاف کاف ضمیر خطاب مضاف الیہ فاعل. ٹھیک نا پہلا صورت سے اکرام مصدر مضاف کاف ضمیر یہ مضاف الیہ مفعول به. بل صورت سے اکرام مصدر مضاف کاف ضمیر یہ فاعل مضاف الیہ. ضرور تو پلا د دې پورا چې ته د مو اکرام وکې دا اضافت ال الفاعل شو یعنی په دغه اضافت سے دوا قسمه ترکیبینا ممکن دي دوه قسمه معنی نه روزي. اس د مصدر فاعل سیک شو په دوا میں معنی سے کاف ضمیر خطاب دا فاعل شو و مفعول یہ سیک شو مفعول یہ متکلم شو دا د جئت ولا چې کیم فاعل دا یہ مفعول مقدر شو یعنی جئتو کا لاکرامک یا دا کیم ضمیر دا واحد متکلم دا و ضمیر ش دا کیم ضمیر دا مجرور متصل نه ضمیر منصوب منفصل ضمیر منصوب منفصل اد جئتو ش چې کیم ضمیر بارز ذکر شو دا کنه په دوه ځای شه اس
په بلا طریقه خو مفعول تو سره یدوای نشه اکرام اضافت خو دې زالو ک کاف تا ٹھیک لا وقاف خو مبنی ده اس بیا تاسو کوي اکرام مصدر په د دوامه معنی باندې تلاګیای په د دوامه مصدر شخو اکرام مصدر ش کاف ضمیر فاعل ش اسم مفعول به خو مقدر د مشتو تمولیم د چې د جئت ولا فاعل د متکلم اس و دوغ ش منصوب منفصل ضمیر روره یا خاص مولا به تقدیر ته عبارت څه شي جئتو کا لاکرامک یا یعنی جئتو کا چلیه اسونه کو چې دا اکرام مصدر د مخ نه ختمای چې اغنا فعل جوړ کو جئتو کا لام حرف جر خاصه داخل لام حرف جر به میش ضروري دغه نه میش لام کای جوړ کی لتکرمانی جئتو کا دغه دوامه معنی په صورت شه چې ضرور نو توتا د دې پورا چې ته موت اکرام روکه په مدغه تقدیر د عبارت میں داسه وکړو چې جئتو کا لاکرامک یا او دغه چې به میش بیا په انا یا سو کا کو دغه معنا جئتو کا لتکرمانی سوچ میں راسی بیا ورته اونسیه للتعلیل دا تعلیل خو سوکادو کنا چې د لام د پورا د تعلیل دا نحو مثال پتور جئتو کال اکرامک متن تا وګوریه جئتو کال اکرامک اس جئتو کا دا کیسه سوکادو و دا بل زوی شه از دا مشته سے مصنف په تخیتو بشه دا عجیبه کمال دا کنا چې دای د ترکیب مختلف نوعه یہ پشه شامل کړی دي چې د طالب هر قسم جمله د ترکیب کول ما شکوشي ایدغه کتابو کمال دغه دا چې جئتو کا خو فعل فاعل مفعول به جمله فعلیه خبر یادو ایسی لام داخل کړه دا لام حرف جر په اسم داخلي شي ها اکرام مصدر اسم مصدر دا کاف ضمیر یہ مضاف الیہ دا سادا معنی دو زر روغلو د تو اکرام دے پورا و اس په دغه شی معنی دوی پراته دي چې زر روغلو په دا چې مصدر چې دا مصدر نه اضافه پته نه لګي چې مصدر نه د متکلم مصدر کړه د اسم فاعل د پورا استعمال دی شي وکړه د اسم مفعول د پورا استعمال دی شي چې اس دوغ شي دا د اکرام مصدر و فاعل سے کوي دای فاعل د پر استعمال شو دا کا مفعول د پر استعمال شو دا نو به دغه د پر تقدیری عبارت چکیم دا اوی به سړی اتارو بوسی پہلا په صورت سے اکرام مصدر اضافت کاف ضمیر تا وشو دا اضافت ال المفعول شو اخو جواد تا پژوند شي دوزوی شوی تقدیر د عبارت داسې شي جئتو کا لاکرامی دوام صورت سے میر یا روی آریا رخصتی وا اس دا پہلا معنی شوی تقدیر دی عبارت داسې شي لاکرامک د تقدیر عبارت توجون سی ہے جئتو کا لاکرامی ایاکا زدرغل توتا د پورا د مو اکرام خاص تولرا ایاکا ضمیر منصوب منفصل د واحد مخاطب ولا جزء درسن تو دغه د پورا چې توتا عزت درک دینه معنی جواب کړه دوامه معنی دائم کان لري چې زرغلو توتا جئتو کا لاکرامک دوامه معنی وداشي لاکرامک معنی به مجدا کای چې لاکرامک یا د تو اکرام د پورا چامو ته روکاوه یا چامو ته روکاوه جے او کا بے پدانا یا سو کا کے جے تو کا زرغلو توتا لتکرمانی اکرم یکرمو گردان تبیا یکرمانه یکرمونا تکرمانه یکرمنا تکرمو واحد مذکر حاضر صیغه دو لام په داخل دا لام دا حرف جر لام نه ده کنه عمل و د جر کای واغه حروف جر چې دی په اسم باندې داخله شي
و اس دغه لام نه بعد ان مقدر وي بس تکرمو دی اصل شی تکرمونه تکرما نصب یې ورک و نو نه وکیا یا ضمیر مفعول به لتکرمانی د دې پورا چې ته اکرام روکه موتا لاکرام کا خالق دغیو لفظ دا دوه معنی پراته دي چې زه دراغلم د دې پورا چې ته موتا عزت روکه لیا زه دراغلم د دې پورا چې زه ته عزت ورکړم اس کایو طرف ته د اکرام پہلا معنا و د اکرام په دغه صورت سے مشتو سو کو چې د اکرام مصدر اضافت یو کو میجه مفعول تا د کاف ضمیر صدا دغه میج مفعول ته جوړ کو اس چې دغه مفعول ته جوړ کو به فاعل سے کوي فاعل و متکلم وي متکلم په صورت سے تقدیر د عبارت سے وي لاکرامی ایاکا دوام صورت سے زه تو پلا روغلو د دې پورا چې ته د مو اکرام وکې اس داغه د اکرام مصدر اضافت فاعل طرف ته وشو اس ل اکرام کا چې د کیم کاف تا دانه فاعل جوړاوي اس چې دغه نه ته فاعل جوړ کې یعنی د اکرام د پورا فاعل دایوي مفعول یې سیکش ز متکلم شو کنه نو ل اکرام کا یا به مفعول شي اس وی ترکیبو کو اللامو لام دے پورا میں پرین ظرف مستقر تشا یستلاو ثابتن میں یستلاو کا ثبتا فعل میں یستلاو ثبتا فعل یستلاو ثابتن میں یستلاو اللامو للتعلیل لام مبتدا ثابتن للتعلیل ثابتن اسم فاعل و تو بوسی اسم فاعل سره د ضمیر فاعل سره د خپل متعلق دا شبه جمله شلا خبر د مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه وک ظرف مستقر تس ثبت فعل توخله بیا ثبت فعل ماضی معلوم هو ضمیریه مستتر ای فاعل وللتعلیل جار مجرور متعلق ثبت فعل سره د خپل ضمیر فاعل سره د خپل متعلق جمله فعلیه شلا کا شبه جمله شلا نا جمله نشلا او جمله خوشلا ثبت فعل پر مجار مجرور متعلق کړل اس چې ثبت فعل پر متعلق کړل دغه نا کیما تر مشته په لوس روغل شبه جمله مشته حاصل جی کا جمله فعلیه ته حاصل جی جمله فعلیه دا سه زړوار سره مړه مشکله خبره نه ده چې فعل پر متعلق شي انا وی جمله فعلیه جوړیږي او چې شبه فعل پر متعلق شي انا شبه جمله شبه فعل ته شایدي شبه فعل وتوی چې شبه فعل ته شایدو شبه فعل میش بار وی ای اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبهه اسم تفضیل او صيغه د مبالغه دغه پنځه شپږ پر چې متعلق شي به هغه نه شبه فعل جوړیږي او چې فعل پرې کا فعل د ماضی وی ثبتا وقت یثبتو وی به اغنا جمله فعلیه مشتفل سرسی شاده ذرا سب پیش لو است علامو للتعلیل دا ترکیب وش شا نحو مضاف جئتو فعل ماضی معلوم صیغه واحد متکلم تا مضمومه ضمیر بارز دای فاعل کاف ضمیر مفعول به دانا ترای روغل دانا ترای ارسی متعلق به ورسته مستو سبب پرې ښکای او دغه نه مشته جمله فعلیه حاصل لري ها شایس دا په تو فعل فاعل او مفعول به می جوړ کړل اس یمیز لیا سره تاړی نه پړن پر نوړي لام حرف جار اکرام مصدر د باب افعال مضاف کاف ضمیر مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه مجرور د لام جار مجرور متعلق شي په ظرف لغو جئتو فعل پر متعلق شي به جئتو فعل سره د خپل فاعل سره د مفعول به او سره د خپل متعلق دا شاباش
ناکنه ځای ناکنه ګوره دا اسم تول جئتو فعل دا جئتو ماضی دو ذهبا غونده لکه ذهبتو دا جئتو فعل دا واحد متکلم صيغه دا فعل دا فعل اسم فاعل نه دا فعل پر چې متعلق شي اغه جمله فعلیه جوړیږي شبه فعل خونو دا جاء ان خونو دی لیکلی چې جاء ان پر متعلق به شبه جمله پاس ترسي جئتو کا لإکرام کا زر روغنو توتا دے پورا دے تو دے اکرام دا جئتو فعل سره د فاعل سره د مفعول به سره د متعلق دا جمله فعلیه خبریه مضاف الیه شلا د نحو مضاف نحو مضاف سره د مضاف الیه خبر د مبتدا محذوف مثال خدا مضاف سره د مبتدا مبتدا کو اسم خبریه او بل ترکیب یې اغنی فعل دے پورا وے دا نحو مضاف الیہ مفعول فعل سره د فاعل مفعول به د جمله فعلیه خبریه